اکثره هلکان پوښتنه کوي چې موږ ته دا د پاکستان کې چې کوم د برازیل سفارت ده په اسلام آباد کې نو لینکونه اعلان کړي دي په کومه طریقه موږ ثبت نام وکړو. ګورئ طریقه یې ډېره اسانه ده. لومړی دا ضرور ده باید تاسو سره لینک موجوده وي. ښه لینک ګوره دلته په ویډیو کې د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تیار اچولی. ګوره دلته چې زما چینل ته راغلی دلته د ویډیو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې ده. دا ګورئ سټارټ ټو سټار زما چینل نوم ده. همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې ده لینک. ښه ګورئ د ثبت نام لینک دې باندې تاسې کلیک وکړئ. داسې کروم ته لاړ شئ نو چې کله لینک تاسو سره اوپن شي دا ګورئ اوس لینک اوپن کیږي. بیا دلته لاګین ته لاړ شئ. دا پاس یې لیکلی که نه د لینګویج لاګین باندې کلیک وکړئ. چې لاګین باندې کلیک وکړو بیا څنګه کوي بیا هغې نه وروسته ده آی ډونټ هیو ان اکاونټ دې باندې کلیک وکړئ. آی ډونټ هیو ان اکاونټ باندې کلیک وکړئ. چې کلیک مو وکړه دلته خپل ایمیل ادرس ولیکئ. ګورئ دلته زه خپل ایمیل ادرس لیکم دا یې سینډ کړئ. یو سینډ ته مو لیکلو بیا هغې نه وروسته دلته څنګه کېږي لاندې دلته ویریفیکیشن کوډ تاسو ته راځي. نو ویریفیکیشن کوډ تاسې به لاړ شئ جیمیل ته. چې جیمیل ته لاړئ دلته به ویریفیکیشن کوډ به ویریفیکیشن کوډ دلته راغلی ده. د لاندې چې کوم یو ده دغه ویریفیکیشن کوډ ده همدغه کاپي کړئ. چې کاپي هم کړو دلته به ویریفیکیشن کوډ به دلته پیسټ کړئ. چې پیسټ هم کړو ویریفای باندې کلیک وکړئ. نو چې ویریفای باندې کلیک وکړو دلته څنګه کوي بیا دلته یو پاسورډ تاسې جوړ کړئ. دا ګورئ پاسورډ مې ورکړ. بیا د په دې سینډ باندې کلیک وکړئ. چې کله سینډ باندې م کلیک وکړه ګورئ دلته وایي دا پاسورډ سیف کړئ که نه. زه وایم چې نه سیف کوم. او دلته څنګه شو ما سره یوزر جوړ شو. اوس دلته ډایرکټ هر څه ولیکل شول. دا پاسورډ نه وروسته ګوره دلته تاسو ته دغه راځي ښه یو بل پیج راځي چې هلته ستاسو فل نوم لیکل کیږي. فل نوم ټلیفون نمبر فل نوم او ټلیفون نمبر هلته تاسو نه غواړي او ایډرس تاسو نه غواړي. اول کالم کې به فل نوم ولیکئ ستاسو. دا ګوره دا ما خپل فل نوم دلته لیکلی ځکه ډایرکټ دلته پاسورډ نه وروسته ډایرکټ دلته راغی. ورپسې به ستاسو خپل اډرس ولیکئ او اخر کې ټلیفون نمبر ولیکئ. چې ولیکو بیا هغې نه وروسته کلیک کړئ څنګه کېږي یوزر تاسو جوړیږي. دا ډېره اسانه طریقه ده.